ژوند لنډ دی. دا لنډ ژوند په غمونو، فکرونو او سوچونو مه تباه کوه. څومره چې کولی شې د ژوند څخه د شریعت په حدودو کې خوند واخله. د ژوند څخه د خوند اخیستلو ترڅنګ دا مه هېروه چې زموږ اصلي موخه په دې ژوند کې څه ده. خپل رب مه هېروه. دینداري دې شاته مه غورځوه. یو ځل چې لاړې بیا نو لاړې، بیرته راتلل پکې نشته. هڅه وکړه چې ډک لاس لاړ شي. د دنیوي متاع ډېر حسرت مه خوره. په لږو باندې قناعت زده کړه. هر څه الله ته وسپاره، لیکن خپل بندګي کوشش مه پرېږده. هغه څه چې تا ته لیکل شوي هغه به تا ته رسیږي، که لږ دي او که ډېر. کوشش وکړه چې خپل رب له ځانه راضي کړې. متکبره مه اوسه. د خلکو سره مرسته وکړه او غرور ته هیڅکله په خپل ژوند کې ځای مه ورکوه. هیڅ چاته ثروت بقا نه ده درلودلې. ثروت بقا نه لري. ښایست بقا نه لري. ځواني بقا نه لري. هر څه چې موږ ته راکړل شوي د هغې څخه به پوښتنه کیږي. ځواني مو په څه کې تېره کړه؟ ژوند مو په څه کې تېر کړ؟ ژوند ښایسته دی، لیکن د شریعت په حدودو کې.